څومره عظیم عبادت دی، په دې کې به هم خلک نه تنګې، چاله به تکلیف نه ورکې. یو پیر نبی صلی الله علیه وسلم راووت مسجد ته، خلکو په جهر تلاوتونه کول، مختلف کسان ناس، یو ځای کې جهر بل ځای کې جهر، یو شور جوړ دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل الا ان کلکم مناج ربه، خبردار هر یو په تاسو کې د خپل رب سره جرګه کوي، په مانځه باندې ولاړې وای جرګه کوي. فلا یؤذین بعضکم بعضا، ورې بعضې بعض وله ضرر ور نه کوي، تکلیف ور نه کوي. ولا یرفعن بعضکم علی بعض بالقراء، او ګوره یو په بل باندې قرت آواز مه پورته کوئ، هر یو ځان له خاموشۍ سره تلاوت کوئ. ته چې په زوره تلاوت کې خدا بل نه کار روانې که نه، دارنګې دا ته تکلیف پیلاویږي. دې کې دا مسله یاد لرئ، څوک خفه کېږي که خوشحالي یو حق مسله د منګې بیانو. بعضې مساجدو کې په رمضان کې یو خو هغه مسجد دی چې هغې کې اوس ګڼه ډېره جوړه شوې ده، تکلیف دی، بار خلکو ته آواز نه رسېږي، ټیک د لوډ سپیکر استعمال که تراویح پې وکړو، ښه تلاوتونه وکړه. اوس مسجد کې دننه آواز رسیږي، دومره خلک راغلی دی چې دننه ته هغې ته آواز رسولی شي، او بر ناقته لوډ سپیکر لګې، په کورونو کې خلکو ته تکلیف ولې ورکې؟ ته چې په زوره باندې تلاوت کې، قاري صاحب لګیا دی په تراو کې اوس تلاوت شروع کړی دی، او په لوډ سپیکر باندې په کورونو کې زنانه دي، دارنګې بیماران به نور خلک به هغې به د خبرو نه تعویض که قرآن ته غوږ نه ږدي خو ګناهګارېږي، او که غوږ وتږدي نو نور تکلیف ورته میلاویږي. ولې تکلیف ورکې؟ د الله نبي فرمایي ولا یرفعن بعضکم علی بعض بالقراء، که حدیث پې غلط ویلی راشي خلک دې راته وایي. امام احمد خپل مستد کې نقل کړی به اسناد صحیح روایت. برناقت تلاوتونه ولې سې کې په لوډ سپیکرو باندې چې خلکو ته په کورونو کې تکلیف میلاویږي، بلکې دومره نقصان پکې شوی دی چې یو مسجد کې هلته ختم شروع وي، بل مسجد والا غریب هغه قاري نه تلاوت ګډوډ کړي، ځکه هغه تلاوت ته دی غوږ کېږي که نه خپل تلاوت وکړي، هغه نه ګډوډ شي. سته د الله خاطر وکړئ، لږ خیال وساتئ، تکلیف ته دی ته دغه ګڼه ډېره زیاته آواز نه رسېږي، بعض بار خلکو ته ټیک ته ولګوه. لیکن چې کسان یا 200 کسان په جومات کې ولاړ دي او ته په لوډ سپیکر تلاوت کوې، نو څه ضرورت دی دې ته؟ د دې نبي د حدیث څه مطلب و؟ بیا بار خلکو ته څه تکلیف ورکې؟ قرآن ته به هغې خامخا غوږ دي، وایي دا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. الله وایي چې کله قرآن لوستل کېږي غوږ ورته کښېنئ، نو دا خو تا په ګناه کې مبتلا کوم. چې کله ضرورت راغی به ټیک د په لوډ سپیکر باندې م کوه، چې ضرورت نشته. ولې خلکو له تکلیف ورکې؟ دا ټولو علماو فتوا ده، ولې زما فتوا نه ده، د ټولو علماو دا فتوا ده چې بې ضرورته په لوډ سپیکر باندې تلاوت کول بې ضرورته، چې هېڅ ضرورت نشته دی، خلکو له تکلیف ورکول دا ګوره شرعن ممنوع دي. بدن چې کوم خلک راغلي چې کوم قرآن ته ناست دي او قرآن ته راغلي دي، هغې ته بس هغه آواز رسېږي، بس پوره ده، نور ته ضرورت نشته دی. د الله نبي فرمایل آوازونه یو بل باندې مه پورته کوئ، تکلیف مه ورکوئ یو بل له. دا د نبی صلی الله علیه وسلم هغه هدایات دي چې په دې کې زموږ عمومي فایده او د مسلمان تکلیف پای کې نشته دی. هغه هدایات موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه راکړي. څومره ښکلې معاشره جوړوي، تکلیف بچاله نه ورکوئ. الله نه سوال دی چې الله په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. باقي نور چې کوم امور دار عامه او د فائدې عامې د متعلق بحث په آینده جمعه کې ذکر کوو ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.